سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ډېرې هیوادوالو بیا پوښتنې راستولې دي په دې ویډیو کې غواړم یوې پوښتنې ته ځواب ورکړم. پوښتنه دا ده که چېرته زما ورور یا زما خور د امریکا تابعت ولري یا د امریکا سټیزنشپ ولري یا د امریکا پاسپورټ لري، آیا هغوی کولی شي موږ امریکا ته وغواړي یا آیا هغوی کولی شي چې زموږ لپاره د امریکا مهاجرتي ویزې ته درخواست وکړي؟ ډېره ښه پوښتنه ده او لنډ ځواب یې دا ده که چېرته ستاسو خور یا ورور د امریکا تابعت لري یا د امریکا پاسپورټ لري یا د امریکا سټیزن وي، هغوی کولی شي ستاسو لپاره د مهاجرتي ویزې لپاره درخواست وکړي. خو البته دغه ویزې چې دي تقریبا د 18 کلو څخه زیات وخت نیسي تر څو تاسو ته ویزه موجوده شي او تاسو ته نوبت د ویزې ورسیږي. نو هغه کسانو چې خپل خویندو ورونو ته د جنوري 2008 کال نه مخکې درخواست کړی، اوس ورته په اکتوبر 2015 کال کې نوبت د ویزې رسیدلی ده، اوس ترې انټرویو اخلي او اوس به ورته ویزې ورکول کیږي. نو دغه کټګوریانې چې دي خلاصې دي. که چېرته ستاسو ورور یا ستاسو خور د امریکا سټیزن وي، هغوی کولی شي چې تاسو ته دغه ویزې ته درخواست وکړي. خو البته تاسو به له 1.5 لسیزې څخه زیات منتظره پاتې کیږئ یا به 18 کاله منتظره پاتې کیږئ تر څو نوبت د ویزې درته ورسیږي. د نوبت د ویزې ځکه پکې ده چې هر کال د امریکا دولت تقریبا 15,000 ویزې صادروي دغه کټګورۍ ته، خو هر کال تقریبا د متقاضیانو شمیر له 4 لکو څخه زیات وي. نو قانون دا ده چې هر چا اول اپلای وکړي اول هغه ته ویزه ورکول کیږي. نو څوک چې وروسته اپلای کوي په نوبت کې پاتې کیږي تر هغو ورته نوبت ورسیږي. او که چېرته غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو د امریکا هر نوع مهاجرتي یا غیر مهاجرتي ویزو ته درخواست کوئ، نو موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو. تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. ښې چارې.